چا تپوس کړی ده چې غریب سید له زکات ورکول څنګه دي؟ زکات خلک ورکوي که نه؟ نو یو سړی ده سید د خاندان نه، خو هغه غریب ده، مجبوره ده، نو هغه له زکات ورکولی شي که نه؟ احناف علما کرام فرمایي چې نه، سید لا چې هغه غریب ولې نه وي هغه ته به زکات نه ورکوي، هغه ته زکات نشي ورکولی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي لا یحل لمحمد صلی الله علیه وسلم ولا لآل محمد صلی الله علیه وسلم. دا زکات نه د محمد صلی الله علیه وسلم مبارک دپاره حلال ده او نه د آل د پیغمبر علیه السلام محمد صلی الله علیه وسلم دپاره حلال ده. ولې رونو دا اوساخ الناس دي، دا خو د خلکو د مالونو خیره ده او هغه پاکان خلق دي، نو لهذا سید ته زکات نشي ورکولی اگر چې غریب ولی نه وي. خو لیکن بیا وروستو علما کرام فرمایي که یو ډېر داسې حالت راشي ورکوي وله نو به طور حیله وله بیا ورکولی شي. حیله معنا څه؟ یو بل چاله غریب له ورکه هغه بې قبض کی، ځکه زکات کې قبض شرط ده چې د یو فقیر لاس ته بوځي نو هله به ستا زکات کیږي. دې وجې نه زکات په جومات باندې نه کیږي، زکات په مدرسې باندې نه کیږي، زکات په یو بلډینګ د یتیمانانو دپاره چې جوړوي په هغې نه کیږي. معنا څه؟ په یو آبادۍ باندې نه کیږي، خو لیکن جومات آبادي کوي، مدرسې آبادي کوي، په هغې نه کیږي. ولې؟ هغې کې قبض نه راځي. چې حیله کوي یو غریب له ورکه لاس کې دا پیسې او زکات چې هغه قبض کی، هغه د خیر د بیا مدرسې له ورکي، هغه د بیا سید له ورکي واپسي چې خیر د دا غریب د دله په دې حیلې سره زکات مو ورکو او ډایرکټ چې سید اخلي. نو احناف علما کرام فرمایي چې په هغه باندې نه کیږي. ها او بل چا سوال کړی د یو مالدار عالم ده، عالم د علم کوي، درس کوي او هغه صاحب نصاب هم ده، دله زکات ورکول څنګه دي؟ نو نن زمانې کې فتوا دا ده چې په دې عالم باندې زکات کیږي. ولې؟ په هغه د خپل مال ته کیني بس او شروع شي ورته. دا خو کار کسب دنیا کې نه کوي که نه، اخو درسونه کوي، جومات کې وي، مدرسه کې وي، درس کوي، دنیا کې نور مال دولت نشي ګټلی. نو که د خپل مال ته کیني خو ټول به ختم کړي وبې خوري. دې وجې نه نن زمانې کې فتوا دا ده چې داسې عالم چې هغه مالداره وي خو دنیادار نه وي، مطلب په درس کې مشغوله وي او په دیني امورو کې نه هغه له زکات ورکولی شي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا برحمتك من شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.